دکاندار سره یو ولاړ یم، یو څو کسان دوه درې کسان هلته د باندې هلته ولاړ دي. یو سړی وایي کابل کې دلته فدایي حمله سوې وه، کابل کې داسې فدایي سوې ده پر دې کافرانو باندې، کافران یې مردار کړي دي. بل ورته وایي خو امریکایان ووتل، فدایان یې نو پر چا باندې کوي؟ هغه ورته وایي امریکایان ووتل، وایي اوکې، وایي نو دا فدایي بیا پر چا باندې سوې ده؟ وایي دا خو پر ما او تا باندې وکړله. ګوره دا شیطانان، دا د شیطانانو اولادونه، دا د شیطانان د لارې خادمان، دا شیطان ته خدمت کوي. دا خلک دا د دې لپاره دا خلک دا خبرې کوي چې د مسلمانانو څخه، د مجاهدینو څخه د مسلمانان متنفر کړي، چې دا فدایانې پر مسلمانانو کېږي. کفار چیرې ووتله؟ مخ مې ورته راواړوې سپین ږیري ته، مال ولې حاجي صاحب سپین ږیری سړی ولې درواغ وایې؟ په د افغانستان کې امریکایان نسته، وتلي دي ټول لاړل. په د قندهار کې امریکایان نسته، د قندهار میدان د اوس په حال د امریکایانو په لاس کې نه دی. وایي د دې وطنو څخه نه دي ټول سوي، مالکه د وطن ټول سوله، بیا به پر امریکایي باندې خلک جنګ نه کوي. هغه ته مې وویل سپین ږیري ته، مال ګوري دا خبره واورئ، تاسو ته م وایم زموږ د اسلامي امارت د مجاهدینو جنګ ګوري، زموږ جنګ د امریکا سره نه دی. دا خبره په ښه غوږو واورئ، زموږ جنګ د بوش سره نه دی، زموږ جنګ د اشرف غني سره نه دی، زموږ جنګ د یهودي او د کفري نظام سره دی. چې تر څو پورې په امریکا په افغانستان کې وي، یا د یهودي نظام په افغانستان کې وي، تر هغه پورې په جهاد روان وي، فدایان به روان وي، د قرباني به روانې وي. زموږ جنګ د دغه نظام سره دی. که دا نظام د افغانستان یو غریب سړی په مخه واخلي، هغه وژنو. که دا نظام د افغانستان خان او باچا په مخه واخلي، هغه وژنو. که دا نظام د افغانستان ملا او پیر په مخه واخلي، هغه وژنو. زموږ د دې نظام سره جنګ دی چې تر څو پورې په افغانستان کې دغه نظام روان وي، موږ د دې دښمنان یو. در قیامت هم ورسره د دښمنۍ اعلان دی چې څوک د دې نظام دفاع کوي، هغه وژنو. چې څوک د دې نظام دفاع کوي، هغه دوزخي دی، هغه جهنمي دی، هغه د امریکایانو ملګری دی. کم انسانان چې دغه نظام نړوي، هغه د ابځکې پر مخ د الله په مخلوق کې هغه بهترین مخلوق دی. دا خبره واوري، دا خبرې د غوږو څخه وباسي چې د امریکایان ووتل یا پلانکی ووتی، چې دا نظام په افغانستان کې وي، جهاد به ورسره روان وي انشاءالله. که خدای کوله دا اسلامي امارت، دا جهاد انشاءالله دا روان دي. که خدای کول تاسې بېغمه اوسئ، د دنیا دا لوی لوی کفري طاقتونه مات سوله، دغه بچیان یې ډېر ژر ورسره ماتېږي. دا که د داعش په جامه کې دا فاحشان ورسره پیدا سوله، که دا نور بچیان اربکیانو دا بلا یې ورسره پیدا سوله، دا به د الله په فضل سره ډېر ژر انشاءالله تاسې به ووینئ. الله پاک به نور پر دې مظلومانو باندې یو رڼا راولي. الله جل وعلا شانه دې زموږ په سترګو باندې ژر در ژره وویني. خو دا مسلمانان ته دا وایم چې ګوري، دا خبرو څخه ځانونه خالي وساتي، دغه فکرونه د ذهنو څخه وباسي. دغه کفارو، د دغه غلامان، دغه داسې ناجایزې زموږ سره کړي دي، د اسلام سره یې داسې ناجایزې کړي دي چې سبحان الله. دې ته به خلک د قهرمانانو لقبونه ورکوي، دې ته به خلک د لوی لوی خلکو لقبونه درانه درانه نومان ورکوي. دلته که یو پښتون مړ سو، په لورلایو کلاسیف الله کې ارمان لوڼی دغسې په یو د سوکانو په جنګ کې یو چا مړ کړي. دا دلته چا بله ورځ مړ سو، د دې جنازې په کابل کې کېږي، د دې جنازې په خوست کې وسولې، د دې جنازې په پېښور کې کېږي. بیا د پښتون په نامه باندې خلک راغورځي، دلته د پښتون دفاع کوي، وایي زموږ پر پښتنو سره ظلم کېږي. یو سړی هغه هم دوامه مړ سوی دی. ډاکټرانو اکسرې وکړلې، ټېسټونه یې وکړله، په ټېسټو کې دا ثابته سول چې د زړه دوره پر راغلې ده. هسې به یو چا څوک پر پورته کړی و، دوامه مړ سو. څنګه سړی و، د دین کم خدمت پر مرتب و، کم خدمت یې د دین کړی و، هسې د پښتون په نامه راغورځېدلی و. ګرده خلک نارې وایي چې پښتون دی او د پښتون حق دی او پښتانه یې مړه کړله. دلته چې پلکاو انسانان په افغانستان کې شهیدان کړله، دلته چې د زمانې فرعون عبدالرازق 4,000 انسانان در خاورو لاندې کړله. دلته بیا ولې پښتانه نه دي؟ دا مجاهدین بیا ولې پښتانه نه سوله؟ دلته بیا د دې د پښتونوالي ناره ورکه ده. دغه چې دلته د پښتانه نارې وایي، دا د خلقي زامن، دا د پښتون په نامه چې اوس راپورته سوې ده، دا کومه ډله، که د نیشنل په نامه ده، که دا نور خلقیانو پرچمیان دي، دا اوس منظور پښتون دی که څه بلا دي، دا پښتانه، دا د خلقي زامن، دغو پر هغو هم جنازې دلته وکړلې. ملګرو ته مې ویل، مې له میډیا والاو یو پوښتنه ځینې کړې وې د افغانستان د خلکو څخه، یو څه شرم او حیا خو وکړئ. تاسې د چا په مذهب یاست؟ تاسې مذهب پېژنئ که نه؟
د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یو چې د امام صاحب په مذهب دا پوښتنه خو وکړه د غیبانه جنازه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې څه کس راغورځېدلی شیخ صاحب پرچم باندې ول دا غسل منځونه نه کوي غیبانه جنازې باندې بیا شت پلوانان دا نیشنلیانو د پښتونخوا خوا ولا یادوم دا بلاوې نه دي دا ګرده یادوم دا د خلقیانو زامنان پر ځل منځ نه کوي پر غیبانه جنازو پلوانان دي که نه ول سلام یې نه وایي چې ویې وایي هغه هندو ته ووایه د دې خلکو داسې کار دی دلته بیا پښتونوالي د دغه خلکو څخه ګوره بیا ورک وي دلته بیا دې پښتانه نه دي که ګوري دا خبره مو واورېده یوه خبره ده دغه خلکو وژل هم واجب دي لکه د امریکایانو وژل چې واجب دي لکه د دې فرعونیانو د افغانستان وژل چې واجب دي دغه د امریکایانو غلامان د دغو وژل هم واجب دي دا که اسلامي امارت راسي په افغانستان کې امارت هم قایم سي دی هم تسلیم سي دلته